درې سوه نور په کوردننه بې ځای سوي کورنۍ بیرته خپلو ولایتونو ته ستنېږي. دغه کورنۍ چې د جګړې له کبله کابل ښار ته راغلې وې اوس په خپله خوښه دې ته چمتو دي چې خپلو اصلي مینو ته ور وګرځي. د کابل د کډوالو ریاست رئیس عبدالمتین رحیمزی وایي چې دوی د نړیوال سازمان په مالي مرسته هغو خلکو ته د تلو زمینه برابره کړې ده چې په خپله خوښه بیرته ستنېدو ته حاضر دي. د نوموړي په وینا چې د 3.5 کورنیو ته $200 د لارې د کرایې په موخه په نظر کې نیول سوي دي. د رحیمزي په وینا چې په خپلو ولایتونو کې تر ځای پر ځای کېدو وروسته یو ځل بیا دغه کسان سروي کېږي چې د اړمنو سره یې تر 3 میاشتو پورې $100 مرسته کېږي. هغه بې ځایه شوي خلک چې د نورو ولایتونو څخه راغلي وو، د کابل په ولایت کې میشت وه، امارت اسلامي افغانستان خصوصا وزارت مهاجرین دا تصمیم ونیوه چې دا خلک ټول باید خپلو کورونو خپلو ولایتونو ته ولاړ سي. د جګړې له کبله کابل ته راغلي بې ځای سوي کورنۍ وایي چې دوی د یو کال په خورا بد وضعیت کې د سړکونو پر سر او یا هم د خپلو خپلوانو په کورونو تیر کړ چې اولادونه یې هم له زده کړو او تعلیم څخه لرې پاتې سول. نوریا او لیلما چې دواړه داخلي بې ځای سوي دي وایي چې په کابل کې د یو کال ډېرې سختې ګاللي، نو په دې اساس باید دولت د دوی لاسنیوی وکړي، ځکه چې جګړې په کلیو بانډو کې له دوی څخه هر څه واخیستل او د پولۍ ټک ته یې کېنول. به خواست خود میریم دیگه. په خپل خوښه زه خپل ځای مو دی ملک مو ده، هلته به خپل ژوند کوو چې قراري اوسي. موږ خو سوله غواړو. د جګړې او ناامنۍ له امله دلته راغلي وو، ماشومان مو ناقراره وو د جنګ له امله، تعلیم یې نسوه کوی، له مجبورۍ نه راغلي وو. زندگی ما خدای پولا بهتر. زموږ ژوند په دې پیسو نه جوړیږي. تاسو ښه پوهیږئ چې بیکاري ده، قیمتي ده، خو بیا هم ښې دي که هیڅ هم نه یې هغه د لارې کرایه خو مو کېږي، وایي بیا هلته هم مرسته راسره کوي، وګورو چې کېږي که نه کېږي. له تیرو څو میاشتو څخه خپلو ولایتونو ته د مهاجرینو بیرته ستنېدل پیل سوي دي چې دا ځل د 8 ولایتونو وګړو په خپله خوښه تصمیم نیولی څو بیرته خپلو مینو ته ستانه سي. مریم هوتک، CMG، کابل.